خوست کې د ګوګل په نوم خصوصي ویناوالۍ مرکز څخه 300 تنه زده کوونکي د کنفرانس، سیمینار وړاندې کولو، وینا او یو شمېر نورو برخو کې له 2 میاشتو زده کړې وروسته فارغ شول. یو شمېر فارغو زده کوونکو زده کړې خصوصا د ویناوالۍ زده کړې د هیواد په پرمختګ کې اړینې وبللې او په ټولو ځوانانو یې غږ وکړ چې هیواد یې مسلکي او په کار په باجرأته کسانو ته ضرورت لري. خپل هیواد چې جوړیږي د دغې ویناوالۍ پر لور جوړیږي. ویناوال یو ویناوال په ټولنه کې کولی شي چې خپل افکار، خپل ذهن نورو خلکو ته ورسوي. چې موږ په ټولنه کې دې برخې ته بیخي پام نه دی کړی، پام نه دی ورته شوی. تر ټولو مهمه برخه ده که موږ او تاسو ډیره پوهه هم ولرو او جرأت ونه لرو، د پوهې سره په څنګ کې جرأت چې دی دا په څنګ دی. که چیرې موږ پوهه ولرو او جرأت ونه لرو نو نشو کولی چې خپل نظریات له نورو سره شریکو، خپلې خبرې له نورو سره شریکې کړو. نو له دوی څخه مې هم دا غوښتنه ده چې دوی د خپلو والدینو سره ټګي نه کوي، دوی د خپلو زده کړو ته ادامه ورکوي. افغانستان دوی ته اړتیا لري. سیف الله چې د جومات خطیب دی او د ویناوالۍ فارغ شوی وایي د هیواد هر وګړی باید د ژوند په هر پړاو کې د ویناوالۍ زده کړې ترسره کړي ترڅو هغه اصول چې په ورځني ژوند کې ورسره مخامخ کیږي په سمه توګه ترسره کړي. نو ځکه موږ ډېر کسان ګورو چې سټیټ ته راشي طریقه کار یې نه وي معلوم، ابتدا یې نه وي معلوم، شروع یې نه وي معلومه، پای طریقه یې نه وي معلومه، ټوکه ځای معلوم نه وي ټوکه کوم ځای کې وکړمه، واقعي ځای معلوم نه وي چې واقعه کوم ځای کې بیان کړمه، خاتمه ځای معلوم نه وي، د چوکاټ اصول برابر به نه و. هر خطیب، هر عالم، هر کارکوندار ناتاک د هر مرکه ته، هر تو د بحثونو د هر مشر دا جگه خبرې کوي، سټیټ ته ودرېږي یا قوم کې یا په جنازه کې څوک بیان کوي یا ادعا کو څوک بیان کوي یا په منبر باندې څوک بیان کوي، نو داسې مسلک ته ضرورت ده. د یاد مرکز مسؤلینو په وینا د عامه افکارو او خپلو اهدافو رسول جرأت او پوهې ته اړتیا لري چې باید هر شخص له یاد استعداد څخه برخمن وي. دوی زیاتوي هڅه کوي ترڅو د هیواد آبادولو لپاره خپلې برنامې معیاري کړي ترڅو ځوانان په ښه توګه وروزي. چون یو عامه اصطلاح ده وایي جرأت نیم علم دی، زما په اند له نیمه ور ډېر علم دی. ولې که موږ استعداد ولرو، وړتیا ولرو، ښه افکار ولرو، ښه هنرونه ولرو، ښه علم ولرو، کله چې موږ نورو ته دغه هنر، دغه علم نشو انتقالولی، موږ نیمګړي یو، هېواد ته، خلکو ته، ولس ته، اسلام ته مو ګټه او نفع نه رسېږي. نو په همدې خاطر باندې نه یوازې یو محصل، یو شاګرد، یو استاد باید دغه هنر زده کړي. په ټولنه کې د موجوده ټول بشر لپاره اهمه ده ترڅو له دغه هنر څخه برخمند واوسي. د هیواد جنوب ختیځ زون خوست کې په لسګونه ښوونیز مرکزونه شتون لري چې په سلګونه زده کوونکي یې په زده کړو بوخت دي.